افغان کرکټ بورډ کې څه بدلونونه رامنځته شوي او ولې؟ افغان کرکټ بورډ کې د یادې ادارې د مشرتابه له لوري یو لړ بدلونونه رامنځته شول چې د دغې ادارې د بورډ غړو ترڅنګ ځینو نورو برخو ته هم نوي کسان ور وپېژندل شول. د افغان کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي نن د دغو بدلونونو په اړه خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د کرکټ بورډ ادارې د بورډ د پخوانیو غړو هر یو حکمت خلیل کرزی، اکلیل حکیمي، سید سعادت منصور نادري او احمد شاه سنگدل پر ځای سناتوره ګلالۍ نورصافۍ، د ښار جوړونې او اراضي سرپرست وزیر احمد جواد پیکار، د ولسمشر ستر سلاکار ضیاءالحق امرخیل او په پاکستان کې افغان سفیر شکرالله عاطف مشال د بورډ نوي غړي معرفي شول. ښاغلی فضلي د خپلو څرګندونو په ترڅ کې وویل موږ ولسمشرۍ ماڼۍ ته د افغان کرکټ بورډ د بورډ غړو لپاره دغه نومونه لیږلي وو چې هغوی منظور کړل او له نن وروسته دوی د دغې ادارې د بورډ غړي دي. د کرکټ بورډ مشر وایي د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره هم نوي کسان معرفي شول چې د غوراوي کمیټې څخه د مشر غوراوي کمیټې یا چیف سلیکټر ځای ختم کړی شو او پر ځای یې دوه غړي غوره شول چې یو یې هم له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو اوسنی او د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی انډي مول او دویم یې مجاهد زردان ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي وویل مجاهد زردان له دې وړاندې د ملي لوبډلې روزونکی د غوراوي کمیټې او اړوند نورو برخو کې دندې ترسره کړي. همداراز ښاغلي انډي مول هم هغه یوازینی بهرنی روزونکی دی چې د افغانستان 19 کلنو او الف یا ای لوبډلې د روزونکي په توګه یې دنده ترسره کړې. د غوراوي کمیټې پخوانی مشر دولت احمدزی بیا د کورنۍ کرکټ د لوبډلو او کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلو 15 کلن، 18 کلن او 19 کلن د غوراوي کمیټې مسؤل وټاکل شو چې له دې وروسته به هغه د کورنۍ کرکټ لپاره لوبغاړي غوره کوي. همداراز ښاغلي فضلي ویل د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایه ریاست بست چې اوس مهال د سرپرست مشر اسدالله خان له لوري پر مخ وړل کیږي دغه بست لپاره به هم نوي کسان چې د افغانستان کرکټ بورډ د اساسنامې په شرایطو برابر وي د بورډ غړو په سلا مشوره غوره شي او له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه د منظوري تر لاسه کولو وروسته به په رسمي ډول معرفي شي. د رسنیو په برخه کې هم بدلون راغی چې د رسنیو د برخې نوی مدیر جار عبدالرحیمزی وټاکل شو. د کرکټ بورډ عمومي رئیس وویل چې د افغانستان پریمیر لیګ ای پی ایل به د اکتوبر په میاشت کې ترسره کیږي او د دغه 20 اوریزه لیګ د ښه ترسره کولو لپاره هم کمیټه ټاکل شوې چې په دغه کمیټې کې شاهد الکوزی، عتیق عباس، منهاج الدین راز او عبدالهادي د غړو په توګه غوره شوي دي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي دا ځل مو هڅه دا ده چې د ای پی ایل لیګ تر تیر هغه هم ښه ترسره کړو او د همدې لپاره یې ورته کمیټه وټاکله چې ټول کارونه به یې په وخت او په روڼ ډول ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبره په دغه لیګ کې به د بهرنیو او د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترڅنګ به په کورني کرکټ کې لوبېدونکي ډېر لوبغاړي هم ولوبېږي او هیله شته چې ښه استعدادونه به پکې راښکاره شي. دغه راز د یادې ناستې په ترڅ کې د غوراوي کمیټې پخوانی دولت احمدزی هم څرګندونې وکړې او په وینا یې په اداره کې دغه ترسره شوي بدلونونو ته بشپړ درناوی لري او هیله ده چې په دغو بدلونونو سره نور غوره او مثبت بدلونونه هم رامنځته شي. ځینې افغان کرکټ مینوال وایي چې دا بدلونونه د ولسمشر محمد اشرف غني په امر شوي دي. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې افغان لوبډلې په نړیوال جام کې د نوي لوبډلمشر تر سرپرستۍ لاندې 3 لوبې پرله پسې وبایللې. شهزاد محمدي له سیالیو رابهر شو. په ځینو لوبغاړو بیا هیوادوالو سخت انتقادونه وکړل. د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې او مشرتابه هم د نیوکو فشار و. بالاخره د کرکټ بورډ مجبور شو چې ډیر ژر په رهبرۍ کې بدلون راولي. د پخواني لوبډلمشر له بدلولو سره سم د لوبغاړو په منځ کې ډلبازي پیل شوه او همدا علت دی چې لوبغاړي اوس په نړیوال میدانونو ښه نه ځلیږي او پرله پسې ماتې خوري. دا چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له بحرانه وژغورل شي لا اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي.